40 کلنه مستوره د تېرو 14 کلونو راهیسې په کندهار کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. دا وایي تر اوسه یې سلګونه زده کوونکي روزلي او د کلتوري او امنیتي ستونزو سره سره به په ټولنه کې د مېرمنو د ونډې د زیاتوالي لپاره مبارزه کوي. یعنی یگانه راه مبارزه است به خاطر رفع این مشکلات که ما باید دست به دست بدیم به عنوان یک عضو فعال جامعه، عضو برجسته جامعه باید ما سهم خود ادا بکنیم و فعالیت‌های مثبت داشته باشیم در جامعه که باید بر مردم افغانستان و بر جهانیان باید بفهمانیم. د مستورې په څیر سلګونه نورې مېرمنې هم د مال د کندهار په دولتي او غیر دولتي ادارو، رسنیو او ځینو نورو دفترونو کې دندې پر مخ وړي. د کندهار د ښځو چارو مشره روکیات سګزي وایي د تېرو کلونو په پرتله کندهار کې مېرمنو په تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او ځینو نورو برخو کې پرمختګ کړی، خو په خبره دغه پرمختګ یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود پاتې دی. په واقعیت هم زموږ ښځې نسبت تېرو کلو څخه په هر عرصه کې لاسته درلودلي دي، که هغه صحي برخه وي، که هغه تعلیمي برخه وي، که هغه هم اقتصادي برخه وي، که سیاسي برخه وي. یعنی زموږ خویندو په دې مختلفو چارو کې تجارت په برخه کې خویندو رشد کړی دي. د اڅکزي په خبره تیر کال کندهار کې د مېرمنو د تاوتریخوالي 202 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله په بدو کې د ورکړې او د ځان اسوځېدنې پیښې پکښې کمې ښکاري. موږ خوشبختانه وایو چې د دغه زیاتو عامه پوهاوي برنامو ترسره کولو یا ځینې هغه حقوقي پروګرامونه چې موږ درلودلي یا عامه پوهاوي برنامې چې موږ درلودلي د دوی له وجې څخه ځان سوځونه او د په بدو کې ورکول موږ پیښه اصلا هېڅ نه درلودله خوشبختانه. که څه هم افغان دولت او نړیوالې ټولنې په تېرو څه کم 12 لسیزو کې د مېرمنو د حقونو د دفاع په برخه کې میلیونونه ډالر لګولي، خو لا هم مېرمنې د هېواد په لیرو پرتو سیمو کې له جدي ننګونو سره مخ دي او ان خپلو لومړنیو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. عطاالله عمر، انعکاس راډیو تلویزیون، کندهار.